السلام علیکم لیدونکو د ژوندون تلویزیون نه د دې ساعت تازه وروستیو خبرونو ته ستړي مشئ. د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون نوبتي غونډه ترسره شوه. یا د غونډه کې چې د یاد کمیسیون رئیس او د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ ترسره شوه، پکې د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزي کمیسیون اکثره غړو ګډون درلوده. د تصفیوي کمیسیون په یاد نوبتي غونډه کې د هیواد د پولو د امنیت په خوندیتوب د قاچاق مخنیوي، لارځي تمامیت څخه دفاع او ترڅنګ په نورو مهمو مسایلو بحث او خبرې ترسره شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول کېدو او په جبري توګه ایستلو یې اندېښمن کړی دی. بینټ زیاته کړې چې د سیمې هیوادونو کې میشت افغانان ښه چلن او ملاتړ ته اړتیا لري. هغه په ټولو هیوادونو غږ کړی چې کوربه هیوادونو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړي. بینټ د افغانانو د میشتولو او پرځای کولو لپاره د مناسبو حل لارو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د یادولو وړ ده چې پاکستان په دې وروستیو ورځو کې هلته د میشتو افغانانو د نیولو او په جبري شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د افغانستان بانک اعلان کړی چې نن چهارشنبه به 15 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام ته وړاندې کړي. د افغانستان مرکزي بانک نن د یو خبر په خپرولو سره سوداګریزو بانکونو، صرافانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو چې پر شرایطو برابر وي غوښتي دي چې څوک په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. یاد بانک زیاته کړې چې د لیلام ګټونکي باید خپل حسابونه د لیلام تر ورځې پای ته رسیدو پورې تصفیه کړي. د لوړو زده کړو وزارت خبر ورکړی دی چې د امیرالمؤمنین د حکم له مخې د بدخشان پوهنتون لپاره د طب پوهنځی منظور شوی دی. یاد وزارت ویلي چې دغه پوهنځی هیواد کې د معیاري لوړو زده کړو پراختیا، د بدخشان ولسونو لپاره د معیاري روغتیایي خدمتونو اسانتیاو رامنځته کولو او د طبي ستونزو د حل په موخه منظور شوی دی. بدخشان کې د طب پوهنځي رامنځته کولو وروسته له هغې منظور شول چې څه موده وړاندې د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د معیاري کولو په موخه د هیواد په پوهنتونونو کې د 11 دکتورا او 14 ماسټرۍ برخې فعاله کولو خبر هم ورکړی و. د خوست ولایت ځایي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د ترافیک مدیریت د 1403 هجري لمریز کال له پیله تر دې مهاله د لایسنسونو او جوازو سیرونو د ویشلو او موټرو لپاره د موقتي پالیټونو صادرولو له لارې څه باندې 42 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د چارواکو په خبره په یاده موده کې 2104 لایسنسونه، ښي لاس موټرو ته 258 جوازو سیرونه او کیڼ لاس موټرو ته 14249 موقتي پالیټونه ویشل شوي دي. د خوست د ترافیک پولیسو د مسؤلینو په خبره په یاد ولایت کې په دې برخه کې ډیری پرمختګ شوی او دغه پرمختګ د ترافیکو د مدیریت د لا ښه والي او د عوایدو د زیاتوالي څرګندونه کوي. او وروستی بهرنی خبر مو بیا دا چې په سوریه کې د امریکا سفارت په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي چارواکو په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو د نوي وزیر اسعد حسن الشیباني سره کتلي دي. په دې کتنه کې په سوریه کې د وروستیو تحولاتو د شمولیت پر اهمیت، د سوریې د ټولو خلکو پر استازیتوب او د دغه هیواد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې اترې ترسره شوي دي. ورته مهال دغو چارواکو له ځینو فعالانو او رسنیو خبریالانو سره هم کتلي دي. د سوریې د راتلونکو او د هغو حل لارو چارو په تړاو چې د امریکا کولی شي د سوریې د خلکو لپاره د یو ټولګډوني سوله ییز او ثبات لرونکي هیواد د رامنځته کېدو په درشل کې د دوی د هڅو څخه ملاتړ وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ژوندون تلویزیون نه مو د دې ساعت تازه وروستي خبرونه همدومره وو. تر بیا ښه وخت ولرئ.